څښتن طلا په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د سهار جامه مو پرته وي. ګرانو زده کوونکو موږ په 10م ټولګي کې در صنف دهم 5م لوست ولوستل. درس 5 کار کردیم چې پښتو نحوه و. پښتو نحوه مو زده کړه ده چې نحوه څه ته ویل کېږي، نحوي واحدونه کوم دي، واحدهای نحوي کدام است، په دې کې کوچنی نحوي واحد کوم دی، واحد نحوي کوچک کدام است، ترکیب څه دی، فقره، جمله، د جملې اساسي برخې، مبتدا او خبر، په همدې ډول د جملې ډولونه، اقسام جملات، د جوړښت له مخې، د معنا له مخې دا مو ټول ولوستل او زده مو کړل. همه خواندیم و کار کردیم. نن راځو امروز میایم یوه محاوره یا هم درس د خبریاتو په شکل سره لولو. لکه څنګه چې تاسې انځور کې ګورئ یا تصویر کې ګورئ د کرکټ میدان دی. دلته د کرکټ له میدان څخه زموږ موخه هدف ما دا ده چې ورزش یا سپورت نن درته وپېژنو چې ورزش څه دی، ورزش چیست، ورزش څه ګټه لري، ورزش یا سپورت چی فایده داره، ولی باید سپورت وکړو، ما چرا باید سپورت کنیم او څه ډول کولی سو خپلې خبرې اترې په دویمه ژبه کې پیاوړې کړو یا هم قوی کړو. چگونه میتونیم که گفتگوی خود را، گپ زدن خود را در زبان دوم چی بسازیم، قوی بسازیم. نن لوست د ورزش په هکله دی. درس امروز ما در مورد چی است؟ ورزش د خبرې اترو په شکل گفتگو یا هم محاوره. شپږم لوست درس ششم. ورزش څه ته وایي؟ ورزش به چی گفته می شود؟ ورزش څه ګټې لري؟ ورزش چی فواید را داره؟ ګټې فواید. څوک د څو لوبو نمونه اخیستلی شي؟ کی نام چند بازی را گرفته میتونه اخیستلی شي، گرفته میتونه. کوم ورزشی لوب مو ډیره خوښیږي؟ کدام بازی ورزشی را زیاد خوش دارید؟ مثلا شاید بگوین کرکټ، فوتبال، باسکتبال، هر یوه چی. ورزش په ژوند کې ستر روغتیایي ارزښت او اهمیت لري. ورزش در زندگی ارزش و اهمیت بزرگ سلامتی را دارد. یعنی اگر ما ورزش کنیم پس در صحت و سلامت ما بسیار فایده داره. که له یوې خوا ورزش ډیره غوره بوختیا ده، اگر از یک طرف له یوې خوا از یک طرف اگر از یک طرف ورزش یک مصروفیت بسیار خوب است، غوره بوختیا یعنی مصروفیت بسیار خوب است، نو له بلې خوا د انسان په فیزیکي او روحي روزنې باندې ډېرې ګټورې اغیزې لري. پس از طرف دیگر له بلې خوا از طرف دیگر بالای تربیت روحی و فیزیکی انسان تاثیرات بسیار مفید داره. اغیزې تاثیرات ګټورې مفید. په دې لوست کې مو درته د ورزش په هکله د خبرو اترو په بڼه یو لړ معلومات وړاندې کړي. در این درس برای شما در مورد ورزش به قسم یا به شکل گفتگو یک تعداد معلومات را آماده کردیم. یعنی یک تعداد معلومات را براتون آماده کردیم چې هم له ورزش سره آشنایی پیدا کړئ، که هم با ورزش آشنایی پیدا کنین، بلدیت پیدا کنین، بلد شوین او هم مو په پښتو ژبه د خبرو اترو کولو مهارت او ځواک پیاوړی شي و هم قدرت و مهارت گفتگویتان به زبان پشتو بیشتر شود. پس 2 محاوره داریم. 2 محاوره روسی وایویه میخوانیمش. خبرې اترې یعنی محاوره. زلمی و کاروان د ورزش په اړه خبرې اترې کوي. زلمی و کاروان در مورد ورزش گفتگو میکنند. السلام علیکم کاروان وروره. سلام علیکم کاروان برادر، وروره برادر. و علیکم سلام، هر کله راشی، هر وقت بیایی. چیرته روانی زلمی وروره؟ کجا روان استی زلمی برادر؟ تر تا پورې راغلم کاروانه، یو څو پوښتنې لرم. تر تا پورې راغلم تا پیش تو آمدم. یک چند سوال دارم. وروره برادر، تو خو یو تکړه ورزشکاری، تو که یک ورزشکار لایق هستی. کوم ورزش یا لوبه تر نورو غوره ده؟ کدام ورزش و بازی از دیگرها کرده بهتر است؟ غوره ده یعنی که بهتر است. دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
سوال چطور کردی؟ څنګه چطور؟ ای سوال چطور کردی؟ چطور د ذهنت آمد؟ په ښوونځي کې د سپورت ښوونکي کورنۍ دنده راسپارلې چې په دې اړه معلومات راټول کړم. در مکتب استاد مضمون سپورت برایم کارخانگی سپرده راسپارلی که در این مورد معلومات جمع‌آوری کنم. راټول کړم، جمع‌آوری کنم. ښه چې داسې ده، خو که اعتراض درته یې وایم برات میگم. ګوره وروره، ببین برادر، هر لوبه پر خپل ځای غوره او مهمه ده. هر بازی در جای خودش بهتر و مهم است. چاته یوه او چاته بله ښه ښکاري. به کسی یک بازی و به کسی بازی دیگری خوب معلوم میشه. زموږ په هیواد کې کومې لوبې دود دي؟ در کشور ما کدام بازی ها رسم است؟ کدام بازی ها را در کشور ما انجام میدن؟ ډېرې لوبې دي، بسیاری بازی ها است، یعنی بسیار زیاد بازی هست که در کشور ما است، لکه مثل والیبال، فوتبال، هاکی، باسکتبال او نور. هو زلمی، هو بله. وزلوبه، خب وزلوبه یعنی بزکشی، غیگی نیول یعنی که کشتی گرفتن، سوکوهنه یعنی بوکس، کراته او تکواندو هم زموږ د هیواد په لوبو کې ځای لري. در بازی های کشور ما جای داره. په دې وروستیو وختونو کې کرکټ هم ډیر مینوال موندلی دي. در این اواخر کرکټ هم بسیار علاقمند پیدا کرده. مینوال یعنی که علاقمند. مشران وای بزرگا میگن که کرکټ پخوا زموږ په هیواد کې دود نه و. کرکټ د قدیم د کشور ما نبود. هو بله، دغه لوبه، این بازی وس رواج شوی ده. حالا رواج شده، یعنی د پسین ها رواج شده او په پوره بریالیتوب مخ پر وړاندې روانه ده و با موفقیت کامل رو به جلو یا رو به پیش روان هسته، اما تو پیش میره. خوب، افغانی لوبغاړي نړیوال شهرت او مقام ترلاسه کړی دی. بازیکنان افغانی شهرت جهانی و مقام جهانی به دست آوردند. د لوبو په اړه یو څه نور معلومات راکولی شي؟ در مورد بازی ها یک کمک دیگه معلومات داده میتونی؟ اوس خو وخت نلرم، بله ورځ به معلومات درکم. حالا خو وقت ندارم، حالا خو کار دارم، وقت ندارم. روز دیگه برات معلومات میتم. سمه ده، کردی ودان درست است. خانه تاباد کاروان وروره بیا به سره وګورو. کاروان برادر باز با هم میبینیم. نو دلته تاسې ولیدل، پس د اینجا شما دیدین چې زلمی او کاروان سره چی درلوده؟ مرکه درلوده، خبرې اترې درلودې. زلمی ته کورنۍ دنده سپارل شوی وای چې د سپورت په هکله معلومات ترلاسه کړي. کارخانگی سپرده شده بود که در مورد سپورت چی به دست بیاره؟ معلومات به دست بیاره. او تاسې باید راسئ په همدې شکل سره په یوه محاوره هم خبرې اترې چمتو کړئ. راځو دویمې محاورې ته. دویمه مرکه د لومړۍ مرکې په تعقیب، مرکه یا محاوره دوم به تعقیب محاوره اول. د اونجا خدافیزی کردن. کاروان وویل چې زه اوس وخت نلرم. کاروان گفت که حالا من وقت ندارم. حالا میاین ستړی مشی کاروان وروره، مانده نباشی کاروان برادر. شاد اوسې، خوشحال باشی زلمی وروره، عمر دې ډیر شه. خوشحال باشی زلمی برادر، عمرت زیاد شوه. څنګه را پیښ شوی زلمی جانه؟ چطور که بازی طرف آمدی زلمی جان؟ غواړم چې خپل وعده پوره کړی. میخوایم که وعده خود کامل بسازی او د لوبو په اړه نور معلومات هم راکړي و در مورد بازی ها دیگه هم برای معلومات بدی. ولی نه، چرا نه؟ خو ستا لوبو سره څنګه مینه پیدا شوه؟ اما اینو بگو که چطور که امروی بازی ها علاقمندی پیدا کردی؟ مینه علاقمندی. چطور که علاقمندی به بازی پیدا کردی؟ کورنۍ دندې ته د معلوماتو د راټولو په وخت کې می په یوه مجله کې د ورزش ډېرې ګټې ولوستلې. در وقت جمع‌آوری معلومات برای کارخانگی در یک مجله در مورد فواید ورزش بسیار چیزا را خواندم. چې یوه د بدن روغتیا ده که یک فایدهش سلامتی بدن هسته.
ځکه مې مینه ورسره پیدا شوه، به همین خاطر همراهش علاقه پیدا کردم. هو بله، ورزش کول د صحت او سلامتیا بنسټ جوړوي. ورزش کردن اساس سلامتی و صحت را جور میکنه یا میسازه. خود چی په منظم ډول باشی، اما که به طور منظم شوه، یک روز شوه یک روز نشوه، ایتونی همه روزه باید شوه. د دې خبرې څه معنا؟ گپت چی معنا داره که گفتیم؟ معنای داده معناش این است که هر ډول ورزش چی کوی، هر قسم ورزش که میکنی نو اصول باید زده کوی. پس اصولش قانونش باید یاد بگیری، اصولش یاد میگیری. او قضا کوی باید نه و قضا نمیکنی، یعنی که یک روز او انجام بدی یک روز انجام ندی. کاروان جان، دا وزلو با یا بوسکشی هم ورزش کردن شی، این بوسکشی هم ورزش شده میتونه؟ ولی نه، چرا نه؟ وزلوبه هم ورزش دی، وزلوبه یا بزکشی هم ورزش هست. خو هر څوک نشی کولای، اما هر کس رو انجام داده نمیتونه، ځکه چې خطرناک ده، به خاطر که بسیار خطرناک است او خاص لوبغاړي ورته روزل کیږي و بازیکنان خاص برش پرورش داده میشه، تربیه میشه. ما چې په تلویزیون کې ولیدم، ما که در تلویزیون دیدم ډیر خطرناک معلومیده، بسیار خطرناک معلوم میشد. تلویزیون او مخامخ لیدل یې بیا ډیر توپیر لري. تلویزیون و روبرو دیدنش باز بسیار تفاوت داره. پر میدان دی ولیده، اگر در میدان او را دیدی نو پر لوبغاړو به یې آفرین وایي، پس بالای بازیکنایش لوبغاړو بازیکنا، پس بالای بازیکنایش آفرین خواد گفتی که چقدر بازی سخت انجام میتن. کاروان اورورا، کاروان برادر، غیگی نیول خوب ورزش نوی، کشتی گرفتن خو ورزش نباشه. تو اشتباه مکوه، تو اشتباه نکو. غیگی نیول هم ورزش دی، کشتی گرفتن هم ورزش است. چی داستی ده که تو است نو حمید خو هم ورزشکار دی، پس حمید هم ورزشکار است، ځکه هغه هم غیگی نیسی، به خاطر که او هم کشتی میگیره. کومه لوبه یه گټلی کنه، کدام بازی را تا به حال برده یا نه، یعنی که برنده شده یا نشده. هو هر لوبه یه گټلی ده، بله هر بازی را برنده شده. هغه تر اوسه چا نه دی څملولی، او را تا به حال کسی نخوابانده، چپه نکدیش. ډیر مشهور دی، بسیار مشهور است. د کوم کلب غړیتوب لري؟ عضویت کدام کلب را داره؟ غړیتوب عضویت کدام کلب داره؟ نه، په هیچ پوری ندای تړلی، نه بسته به هیچ کسی نیست و بسته هیچ کسی نیست. په خپل سر آزادی لوبی کوي، سر به خود بازی های آزاد را انجام میده، یعنی که کسی مشخص نیست که با کی باید بازی کنه، خودش نفر را تعیین میکنه. که چیر د کوم کلب غړی شي نو لا به بریالی شي. اگر عضو کدام کلب شه پس نوز بیشتر چی میشه؟ موفقتر میشه. دا څنګه؟ ای چطور؟ دا په دې چې د لوبو په فنی اصولو به پوشی، ای به ای خاطر که با اصول فنی بازی ای میفهمه، نور به هم تکړه شي، دیگه هم لایق میشه او د لوبی اتل به شي و قهرمان بازی خواد شد. چی داسې ده که اتو هست نو زه به یې له تا سره مخامخ کم، پس ما او را همراه تو روبرو می سازم، ته به یې پوکړې تو را بفهمان، یعنی برش بفهمان که باید چی کار کنه. ولی نه، چرا نه؟ زه هر وقت لارښوونې او مرستې ته تیار یم. من هر وقت به راهنمایی و کمک آماده هستم. تیار یم یعنی که آماده هستم. ښه کاروان وروره، خوب کاروان برادر، زه اوس ځم چې خپل درسونه ولولم. حالا میرم که درسای خدا ولولم بخوانم. الله دې مل شه، خدا نگهدارت. د متن لنډیز خلاصه متن. په دې متن کې زلمی او کاروان د ورزش او د هغه د څرنګوالي یعنی چگونگی او ګټو و فواید په اړه خبرې کوي، صحبت میکنن. زلمی د ورزش په هکله له کاروان څخه معلومات اخلي، معلومات میگیره. کاروان سربیره پر دې چې د بیلابیلو لوبو په پیژندنه کې له زلمی سره مرسته کوي، بر علاوه که
در شناختن بازی‌های متفاوت با زلمه کمک میکنه. د ورزش فکری او جسمی ګټې هم ورته بیانوي. فواید فکری و جسمی ورزش را هم برش بیان میکنه او هغه ته ډیر په زړه پورې معلومات ورکوي و برای از او بسیار معلومات دلچسب میته یا ارائه میکنه. دا زموږ د تحصیل واسطی بود درس ما و شما په فعالیتونو کې در بخش فعالیت ها دلته ځینې کلمې راغلي چې دا کلمې اسانه دي، تاسو یې ژباړلی شئ، معنا کردن میتونید. بل همداسې ځینې لغتونه چې مترادف به پیدا کوي مترادفش پیدا کنین و در پایان یک سخن هسته. اینجا ورزش کله یوې خوا ستاسې روغتیا ته ګټه لري. ورزش اگر از یک طرف به صحتتان فایده داره نو له بل پلوه ستاسې ترمنځ د دوستی او صمیمیت اړیکې ټینګوي. پس از طرف دیگر از لحاظ دیگر بین شما روابط دوستی و صمیمیت را محکم میکنه. یعنی وقتی که آدم شاد باشه، آدم خوب باشه، سلامت و روانی و جسمی داشته باشه، با بسیار راحتی میتونه که همراه دیگری چی کنه؟ رابطه برقرار کنه و وقتی که رابطه برقرار کرد باز اینجا صمیمیت به وجود میه. نو دا زموږ د تحصیل واسطی بود درس ما شما که چیرته پوښتنه لري اگر سوالی دارید کولی شئ د کومنټ په برخه کې له ما څخه وپوښتئ. ورزش ډیره زیاته ګټه لري که هر څومره ساده ورزشي، اگر هر قدر ورزش ساده هم باشه. نو تر بیا تاسو په لوی څښتن تلاس سپارم. الله مو